ملګرو سلامونه خدای دې وکړي روغ جوړ به یاست وخت او چارې به مو بخیر وي. په استرالیا کې د ملبورن ښار په ملبورن کې البته په داخل ملبورن کې بیا دغه کې شاید زما غږ صحیح نه و نه باد شمال و بالکل نو دا سلامونه مې بیا ومنئ چا چې نه یې اورېدلي دا د چا چې لږ غوږونه بیداره دي هغوی دې افرین وي. نو ملګرو دا د سیټي په استرالیا کې هغه د ملبورن ښار ورته وایي نه ملبورن ښار دی او بیا نو هغه په ملبورن کې هغه د دې کم ښار چې دی دا د سیټي ورته وایي همدا دی. نو نن زه یو ځل بیا مخاطب یم او ملګری یم د قمري صاحب محترم سره د ده په موټر کې. نو موږ راوتلي روان یو د خیره سره د سمندر غاړې ته د خیره سره تاسو به بوزو که دا لاره رضا وه نو تاسو داسې راسره سې ګورئ دا لوړ منزلونه خو ګورئ ټول پسې ښه جوړ دي. نو ملګرو دا وګورئ دا یو ځل وګورئ دا منظرې وکړئ بیا به وروسته وایاست چې دا ښار یوازې ګورئ. نو موږ د سمندر غاړې ته روان یو د قمري صاحب هم در ښکاره کړم سلامونه ملګرو. نو خدای دې وکړي چې ملګرو تاسو ښه یاست نن منظره را سره وکړئ او دا د سمندر غاړې ته را سره ولاړ شئ او خوند واخلئ د سمندر له غاړې خوند واخلئ. زموږ څېرې خو مو لیدلې دي خو تاسو دا به دغه وګورئ دا سیټي وګورئ ډېر ښایسته دی ډېر په زړه پورې دی او ډېر په لوړ کیفیت باندې جوړ شوی دی. زه چې څومره خبرې وکړم په دې برخه کې هغه کمې دي خو زما مطلب دا دی چې زه تاسو ته منظره درته درکړم. مطلب دا زموږ عقل نه مني چې دا کار څه ډول شوی دی پر دې تعمیراتو پر دې دغو باندې دیو خلکو څومره ځان ته کار کړی دی دا زموږ هېڅ هغه تصور هم دې ته نه ورځي. نو خبره مو دا کول چې داسې راځئ ملګرو را سره چې نن مو بوزو د سمندر غاړې ته او ستاسو خپل نظریات هم بیا را سره شریکولی شئ د خیره سره. دا وخت نو اوس څو بجې دي قمري صاحب 6 بجې دي 1:40 بالا د مازدیګر 6 بجې دي 1:40 بالا د مازدیګر او نن هوا دونه ګرمه ده چې څوک سوچ هم نشي کولی. موږ مطلب AC چلانده کړې ده AC مو چلانده کړې ده د خیره سره ځکه روان یو دغه ته د سمندر غاړې ته چې ګرمي ده نو ګرمي ښه نه دلته بیا داسې دی چې کنې 4 ورځې مخکې به باران و نه 4 ورځې باران و داسې یخ و چې سړی بې کوټه ګرځېدی نه سو خو نن بیا هوا داسې ده چې سړی بیخي لمر دونه توند زه راوتلی وم نن د باندې نو بیخي دا د سړي په سر کې دا ماغزه داسې وریشي دونه ګرمي ده دونه اوس مخامخ پر لمر روان یم 30 درجې ګرمي وه شرافت 30 درجې دا د قمري صاحب کتلې ده چې د سانټیګراډ درجه 30 شوه. نو ستاسو حالات ستاسو خواته څه حالات دي ملګرو ګرمي څنګه ده تاسو خواته طبعا څوک چې افغانستان کې دي هلته خو ژمی ده تاسې به اوس په لمر پسې دغه یاست چې مثلا لمر مطلب پیدا کړي یو ځای پیتاوي ورته وکړي یو پیاله چای ورته وخوري. نو دلته بس دلته اوړی د شرافت د ډسمبر جنوري او فبروري دا د اوړي میاشت ده ښه نو اوس خو وړي نوی رانوی کېږي د دوبي نه وړی د یوه میاشته تېره سوه نو نن څوم تاریخ ده 28 ده نه نن 28 تاریخ دی 28 ورځ ده 28 ده یعنې 3 میاشتې لا پاته دی نه 2 میاشتې نورم پاته دی. نو دلته خو په دا دوبي کې بیا هم داسې بارانونه یي نه سره دا دغه خبره ده ولې ژمی بیا څنګه یي دا چې دوبی دا رقم دی نو ژمی بیا څنګه یي بارانونه به ډېر او بالکل نو دلته زموږ اشاره ده هغه سره ده وایي تاسې ودرېږئ یو ځل لږ دغه وکړئ چې دغه ښاغلي مخ ته تېر سي بار به وروسته تاسې ولاړ سئ. نو
دلته خو رخصتي هم ده او اوس د نوي رخصتي. کال عمومي رخصتي نوي کال عمومي رخصتي دي او د دې مکتبونه هم رخصت دي پوهنتونونه هم رخصت دي بالکل د یوې میاشتې لپاره دا هر څه په فبروري کې شروع کیږي دا ټول رخصت دي مخامخ وګورئ لیو ملګرو دې خواته لمر دی زه به چې لږ نږدې خواته ورنږدې شو بیا به تاسې مخاطب سره